سواد خو زمان تاریخ دی، سواد د پښتو غیږه ده، سواد د پښتو زانګو ده، سواد د پښتو پیدایش مقام دی، سواد زما د جرګو ځای دی. تا زما غرونه قبضه کړه، تا زما باغونه قبضه کړه، تا زما ځمکې قبضه کړې. دا بدماشي ده، دا بدماشي به نه منم او د توتانو باندې خلکو ته او د سواد خلکو ته په هیڅ صورت باندې خپل باغونه، خپل غرونه، خپل پستونه هیله مه ورکوه. تاسو ته پته ده عزیزانو، اسلام آباد کې یو کلب دی، اسلام آباد کلب ورته وایي. د غریبو دپاره نه دی، د دقې خلکو دپاره دی. جرنیلان، ججان، افسران 244 एकड़ रकबा मुफ्त इस्लाम आबाद के मुफ्त इस्लाम आबाद के बल क्लब थे गन्स क्लब दागे रकबा 72 एकड़ मुफ्त बिल्कुल मुफ्त वर्तवार करेगा. इस्लाम आबाद के बल क्लब थे गोल्फ फेडरेशन 150 एकड़ और मुफ्त और वो सोई पतुतान बाल्टा के गोल्फ ग्राउंड जोड़ो मां दा बदमाशी दी नोरा नमा नमा स्वाद जमा दे स्वाद स्वाद दे स्वाद स्वाद خو زمان تاریخ دی، سواد د پښتو غیږه ده، سواد د پښتو زانګو ده، سواد د پښتو پیدایش مقام دی، سواد زما د جرګو ځای دی. تا زما غرونه قبضه کړه، تا زما باغونه قبضه کړه، تا زما ځمکې قبضه کړې. دا بدماشي ده، دا بدماشي به نه منم او د توتانو باندې خلکو ته او د سواد خلکو ته په هیڅ صورت باندې خپل باغونه، خپل غرونه، خپل پستونه هیله مه ورکوه. عزیزانو 6912 کنال دا د افسرانو کوټې دي په اسلام آباد کې، صرف 6912 کنال. تاسو ته پته ده د سرګودي کمشنر کور څومره دی؟ 104 کنال کې د سرګودي د کمشنر اوس یو کس یلکه ته خو زما نوکر یې، یلکه ته خو زما د ټکس د تنخواه یې، یلکه تو خو په کونډو یتیمانانو په پیسو دغلته ناست دی. 104 کنال ما سره کور نشته، ما سره جونګړه نشته، ما سره بجلي نشته او ته زما نوکر یې او ته په 104 کنال کې دا د ظلم نظام. دا اسلامي جمهوریت پاکستان نه دی، دا اشرافیه جمهوریت پاکستان دی. دا د ظلم دا نظام ورانه وبه او د اسلام د عدل او د انصاف نظام به دلته راولو. عزیزانو دا نظام دا مونږ نه منو. ډیفنس بجټ دا د فوج بجټ په صورت څه ضرورت دی؟ ما ایټم بم جوړ کړ، ما میزایل جوړ کړ، نو دا دومره غټ فوج اوس څه ضرورت دی؟ ډیفنس بجټ او بیا سپیشلی نان کمبیٹ ډیفنس بجټ، غیر جنگی دفاعي بجټ بالخصوص کم کې تر په محلاتو کې اوسي، ستا د عیاشګاهي، ستا د ارامګاهونه دا ډیفنس بجټ د ایټم د صلاحیت نه، د میزایل د صلاحیت نه پس د دې هیڅ قسم جسټیفیکیشن نشته. لہذا ډیفنس بجټ باندې کف لګوئ. په ترکیه کې زلزله راغلی وه او په امریکا کې یو پاکستانی د ترکیه سفارتخانې ته لاړ او $30 ملیون یې ورکړ او ورته ویې زما نوم به نه ښیې، دا د ترکیه د زلزله زدګانو دپاره ده. نو ما ورته په پارلیمنټ کې ویل چې یو پاکستانی په امریکا کې خپل نوم نه ښیي او $30 ملیون اردوګان او ترکي له ورکوي، نو تا له یې ولې نه درکوي؟ تا له یې ځکه نه درکوي چې هغه ته پته راته غالي. ترکیه له ورکوي، اردوګان له ورکوي، خو تا له ځکه نه درکوي چې ټرسټ ډیفیسټ دی، په تا یې اعتماد نشته. نو دا پیسه راوړئ، دا خپل قوم ته د خپل ملک ته، موږ ته به د IMF ضرورت نه وي.